ابراهیم الا من سفه نفسه اوس ترغیب ورکوي طریقې ته د ابراهیم علیه السلام. هغه څوک چې مخ ګرځوي عن ملت ابراهیم د دین څخه د ابراهیم علیه السلام، الا من سفه نفسه مګر هغه څوک چې بې عقل کړی وي خپل ځان. څوک چې خپل ځان یې په بې عقلۍ کې اچولی، هغه څوک به د ابراهیم علیه السلام د طریقې څخه مخ ګرځوي. ولقد اصطفیناه، اوس د ابراهیم علیه السلام مرتبه بیانوي. یقینا موږ غوره کړی و د ابراهیم علیه السلام لره فی الدنیا، په دې دنیا کې، و انه او یقینا د ابراهیم علیه السلام فی الاخرة، په آخرت کې لمن الصالحین، خامخا دی د کاملو نیکانو څخه. نیکۍ ځای خو دنیا ده، بیا هم الله پاک ابراهیم علیه السلام ته باره کې د آخرت باره کې ویل چې دی به د صالحینو څخه. د صالحین څه دلته مراد فایزین دي، چې د کامیابو کسانو څخه به وي او د نیکانو په ډله کې به وي. اذ قال له ربه اسلم، په دې کې مقصد دا دی چې ابراهیم علیه السلام هم د اسلام او د توحید دعوت ورکړی و. کوم دعوت چې نبی علیه السلام ورکوي، هغه دعوت ابراهیم علیه السلام هم ورکړی و. نو تاسو چې د نبی علیه السلام خبره نه منئ، نو تاسو په حقیقت کې د ابراهیم علیه السلام منونکي هم نه یاست. اذ قال له ربه، کله چې ویل د ابراهیم علیه السلام ته رب ده اسلم، ځان تسلیم که، ځان تسلیم که د الله حکم ته. قال ویل ابراهیم علیه السلام اسلمتو، ما ځان تسلیم کړی دی لرب العالمین، د پاره د رب د ټولو مخلوقاتو. دا نه ویل چې اسلمتو لکه، ما تا ته ځان تسلیم کړی دی. رب العالمین لرب العالمین کې اشاره وکړله چې ما ځان الله ته تسلیم کړی دی. په دې وجه م ځان تسلیم کړی دی چې الله زما او د ټولو مخلوقاتو رب دی. او دارنګه ما چې ځان تسلیم کړی دی الله ته، نو دا زه په الله باندې یو احسان نه اچوم، بلکې د الله پاک شکر ادا کوم په دې سره. ووصى بها ابراهیم بنیه، اوس الله فرمایي چې صرف دا نه و چې ابراهیم علیه السلام په اسلام باندې روان و، بلکې ابراهیم علیه السلام د دې خبرې حکم خپل اولاد ته هم کړی و، او یعقوب علیه السلام هم دا حکم کړی و. ووصى بها، نو چې تاسې بیا هم نه منئ د نبی علیه السلام خبره، نو معلومه سوه چې تاسې د ابراهیم علیه السلام هم منونکي نه یاست. ووصى بها، حکم کړی و په دې خبرې سره ابراهیم علیه السلام بنیه و خپلو زامنو ته، و یعقوب او یعقوب علیه السلام هم دا حکم کړی و. دا یې ویل یا بنیه، ای زما زامنو، ان الله، یقینا الله اصطفی لکم، غوره کړی دی ستاسې دپاره الدین، دین د اسلام، فلا تموتن، نو مه مړه کېږئ تاسې الا وانتم مسلمون، مګر په داسې حال کې چې تاسې یاست مسلمانان. بغیر د اسلام مه مړه کېږئ. مرګ خو د انسان په اختیار کې نه دی. د دې آیت مقصد دا دی چې تاسې په اسلام باندې استقامت وکړئ، هر وخت باید په اسلام باندې کلک ولاړ یاست تر دې چې مرګ در باندې راشي او تاسې بیا هم په دې حالت باندې یاست. نو چې مرګ په داسې حالت سړي باندې راشي، نو هغه په اسلام باندې مري. ځکه په کوم حالت چې انسان باندې مرګ راغی، په کوم حالت چې انسان و، په هغه حالت کې مرګ ور باندې راځي. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نو مه مړه کېږئ تاسې مګر په داسې حال کې چې تاسې مسلمانان یاست. اوس یهود و نصاراو دا دعوه لرله، وایي موږ ته یعقوب علیه السلام ویلي و چې دا یهودیت او نصرانیت ټینګ کړي. نو الله فرمایي چې ستاسې دا دعوه غلطه ده. ام کنتم شهدا، آیا واست تاسې شاهدان حاضر، اذ حضر یعقوبه، کله چې نږدې راغی یعقوب علیه السلام ته الموت و مرګ، د مرګ نښانې ورسره نږدې شوې، په دې حالت کې تاسې حاضر واست چې ابراهیم علیه السلام څه وویل. نو معلومه ده دوی نه وه حاضر، نو کومې خبرې چې دوی د ځانه کوي هغه درواغ دی. اذ قال لبنیه، کله چې ویل ابراهیم علیه السلام یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته، ما تعبدون من بعدي، د چا عبادت به کوئ تاسې من بعدي وروسته زما. ما دا عموم دپاره راځي، د غیر ذوي العقولو دپاره هم، کله کله د ذوي العقولو دپاره هم استعمالیږي، عامه یې ما. قالو دوی ویل نعبدو، موږ عبادت کوو الهک، ستا د خدای، و اله ابایک، او ستا د پلرونو د خدای، ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام دی ستا پلرونه، و اسماعیل او د اسماعیل علیه السلام د خدای، و اسحاق او د اسحاق علیه السلام د خدای، اله واحدا چې یو خدای دی، ونحن له، او موږ خاص دی الله لره
مسلمون ځان تسلیمونکي یو. موږ ټول وایي د یوه الله عبادت کوو. ابراهیم علیه السلام د یعقوب علیه السلام نیکه دی، اسحاق علیه السلام یې پلار دی او اسماعیل علیه السلام یې اکا دی. دا ټوله یاد کړل. اکا ته هم د عربو په اصطلاح کې پلار ویل کېږي او د دې څه دا مسله معلومیږي چې نیکه هم د پلار حکم لري. ونحن له مسلمون تلک امة قد خلت. یهود و نصاراو به ویل، خصوصا یهودیانو، وایي موږ پیغمبر زادګان یو، موږ وایي د پیغمبرانو اولاده یو، نو موږ کار څه غلط کارونه وکړو نو مړي مو زورور دي، پلار و نیکه مو ښه خلک تېر شوي دي، موږ جنتیان یو. نو الله پاک رد ورباندې کوي چې د هر چا دپاره خپل عمل دی، د بل د عمل د وجې سړی نشي خلاصېدلی. تلک امة دغه دی یوه ډله قد خلت چې یقینا تېره سوې ده دا ډله د پیغمبرانو، لها دې ډلې لره ما کسبت هغه عملونه دي چې دې ډلې کړي دي خپله، ولکم او ستاسې دپاره ما کسبتم هغه عملونه دي چې تاسې کړي، د بل په عمل سړی نشي خلاصېدلی. ولا تسألون او ستاسې ته پوښتنه نه کېږي عما کانو یعملون په باره د هغه څه کې چې دوی کوله، د دوی د عمل پوښتنه ستاسې ته نه کېږي. یعنې د هغو په ګناه، د مخکینو خلکو په ګناه ستاسې الله نه رانیسي. دا یهودو ځکه ویل چې په یهودو کې بني اسرائیلو کې دومره پیغمبران راغلي دي. عبدالله بن عباس فرمایي وایي صرف 10 پیغمبران دي چې بني اسرائیلو کې نه دي، نور ټوله مکمل پیغمبران په بني اسرائیلو کې راغلي دي. نو دوی به ځکه دا دعوه لرله وایي موږ جنتیان یو، موږ پلرونه نیکهګان ټوله پیغمبران تېر شوي دي، نو ځکه که موږ هر څه وکړو الله پاک مو بخښي. دا په اوس زمانه کې هم باید جاهلان دا وایي وایي زموږ مړه زورور دي، موږ نیکهګان ښه خلک وو. نو د نیکه په ښه والي او د مړو په ښه والي سړی نه خلاصېږي. حدیث کې دی د مسلم و ترمذي، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. څوک چې د ده عمل قرار کوي د ده نسب یې چابه کولی نشي، چې عمل یې کمزوری و د نسب په وجه پر مخ نشي تللی او الله ته نشي نږدې کېدلی. وقالو کونو هودا او نصارا تهتدو. په دې کې الله رد کوي د یهودو د نصاراو په یو بله غلطه طریقه باندې، هغه ده سره د دې چې په غلط دین روان دي خو لیکن بیا هم دعوت چلوي خپلې غلطې طریقې ته. وقالو دوی ویل کونو هودن سه یهودیان او نصارا یا نصارا تهتدو تاسو به هدایت پیدا کړي. یهود ویل یهودیان سي، نصارا ویل وای نصارا سي. نو الله فرمایي قل ورته ووایه بل ملت ابراهیم، بلکې موږ تابعداري کوو د دین د ابراهیم علیه السلام، حنیفا چې یو طرف و ابراهیم علیه السلام، د باطل سره ګرځېدلی او په حق باندې کلک ولاړ و. حنیفا کې اشاره ده چې تاسې ګډوډ یاست، په یو طرف نه یاست ولاړ. وما کان من المشرکین او نو ابراهیم علیه السلام د مشرکینو څخه، اشاره ده چې تاسې شرک کوئ. قولوا آمنا بالله. بل اعتراض دوی دا کوئ وایي ته پیغمبر ځکه نه یې چې ته پیغمبران نه منې. عیسی علیه السلام نه منې چې د الله پاک زوی و، او زیر علیه السلام نه منې، پیغمبران نه منې، نو ته نه یې پیغمبر. نو الله پاک ورته فرمایي چې تاسې خپله مسله، خپله عقیده صفا اعلان کړئ چې موږ ټوله پیغمبران منو، خو لیکن د خدایي درجه نه ورکوو لکه تاسې یې چې ورکوئ. قولو ووایاست تاسې ایمان والاو آمنا بالله، موږ ایمان راوړی دی په الله سره، وما انزل الینا په هغه کتاب چې رانازل شوی دی و موږ ته، وما انزل په هغه کتابو چې رانازل شوی وي هغه صحیفې الی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام ته، و اسماعیل علیه السلام ته، و اسحاق و یعقوب علیه السلام ته، والاسباط اولادیې ته د دوی چې د یعقوب علیه السلام اولاده ده. د یعقوب علیه السلام 12 زامن و، د هر اولاد بیا قبیله جوړه شوې ده. وما اوتیه او په هغه کتاب ایمان راوړی دی چې ورکول شوی موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته. وما اوتیه النبیون په هغه کتابو چې ورکول شوي وه نورو پیغمبرانو ته من ربهم د طرفه څخه د رب د دوی. لا نفرقو موږ فرق نه کوو، جلاوالی نه راولو بین احد ما بین د هېچا منهم د دې پیغمبرانو څخه، یعنې داسې نه کوو چې بعضې منو او بعضې نه منو. دلته د فرق څه دا مراد نه دی چې بعضې غټې درجې والا دي، بعضې کوچنۍ درجې والا، په دې کې فرق موږ نه کوو، ټول یو رقم بولو. داسې نه ده، ځکه وروسته قرآن کریم کې خپله راځي تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض. دلته مراد ده چې په بعضو ایمان راوړو، په بعضو یې نه راوړو. داسې نه کوو لکه څنګه چې تاسې کوئ چې نبي علیه السلام نه منئ.
ونحن له موږ خاص دی الله لره مسلمون ځان تسلیمونکي. دوی خو دا دعوه لرله چې موږ هم په ایمان راوړی دی پیغمبران منو. نو الله پاک فرمایي چې د ایمان دپاره یو معیار شته، یو علامه شته. ستاسې ایمان که د هغې طریقې سره برابر سو نو ایمان مو قبول دی، کنې هسې د ایمان دعوه صحیح نه ده. هغه د ایمان دپاره معیار او علامه دا ده چې صحابه کرام دا د حق دپاره معیار دی. د چا ایمان چې د صحابو سره برابر و هغه ایمان دی، او د چا ایمان چې نور سره برابر هغه ایمان نه دی، هغه په غلطه روان دی. فإن آمنو که چیرې ایمان راوړي دې خلکو بمثل ما آمنتم به په شان د هغه چې ایمان راوړی دی تاسې په هغه سره، نو فقد اهتدوا یقینا دوی هدایت پیدا کړي، دوی هدایت ته ورسېدل چې په هغه طریقه ایمان راوړی بمثل ما آمنتم به. په دې کې د صحابو دپاره ډېر غټ فضیلت دی چې دوی د حق دپاره د نورو د حقانیت دپاره علامه ده چې څوک سره برابر سول. وإن تولوا که چیرې دوی مخ وګرځوئ فإنما هم فی شقاق، نو یقینا دوی دی په مخالفت کې، دوی په مخالفت کې دي، دوی ستا په خلاف ولاړ دي، د دوی ایمان نه دی. نو اوس چې په مخالفت کې دي نو خامخا به ضرر درسوي. نو الله پاک تسلي ورکوي نبي علیه السلام ته، فسیکفیکهم الله، ژر دی چې کفایت بسوالی به وکړي ستا د دوی څخه الله، یعنې ستا ساتنه به الله وکړي، دوی به ضرر نشي درسولی. وهو السمیع، د الله دی اورېدونکی، العلیم پوه دی په هر شي. فسیکفیکهم الله تسلي د نبي علیه السلام ته. او حضرت عثمان رضی الله عنه چې کله شهید کېدی په خپل کور کې ناست و او د قرآن کریم تلاوت یې کوئ، چې دشمنانو حمله ورباندې وکړه، خوارجو د غشي ویویشتی، نو اول وار وینه چې وغورځېدله په دې آیت باندې ولګېدله، فسیکفیکهم الله. صبغة الله ومن احسن من الله صبغه. په دې کې د نصاراو د یوې خبرې رد دی. نصارا ویلو موږ دا خصوصیت لرو چې هغه په بل چا کې نشته، چې موږ یو خاص رنګ لرو، چې یو کوچنی به پیدا سو په اومه ورځ به یو ژړ رنګ د اوبو سره به یو ځای کوي، په هغه کې به یې غسل ورکوي. یا به یو سړی نصراني سو په هغه رنګ سره به یې غسل ورکوي، بیا به یې ویل وای اوس اصلي نصراني ځینې جوړ سو، وای موږ دا رنګ لرو او تاسې یې نه لرئ، بل څوک یې نه لري. نو الله پاک فرمایي چې تاسې ورته وایاست چې موږ د الله رنګ اخیستی دی، د الله رنګ هغه اصلي رنګ دی، ښایسته رنګ دی، ځکه ستاسې رنګ خو صرف ظاهري به یو څو ورځې به یې اثر یې بېرته به ختم شي. د الله پاک رنګ هم ښکاره اثر لري، هم پټ، هم په دنیا کې هم په آخرت کې، په هر حالت کې هغه رنګ اثر لري. صبغة الله ورته وایه موږ قبول کړی دی رنګ د الله. ومن احسنو څوک دی ډېر ښایسته من الله تر الله صبغة په اعتبار سره د رنګ ورکولو. ونحن له او موږ یو خاص الله لره عابدون عبادت کوونکي. قل تحاجوننا فی الله هو ربنا وربکم. دوی ویلو زموږ عملونه قبول دي او ستاسې عملونه نه دي قبول. نو الله جواب ورکوي، قل ورته وایه اتحاجوننا، ایا تاسې دلیل وایاست زموږ سره فی الله په باره د الله کې چې الله ستاسې عبادت نه قبلوي، دا وایاست وهو ربنا، په داسې حالت کې چې د الله دی رب زموږ، وربکم ستاسې رب هم دی، نو زموږ او ستاسې څه فرق شته؟ ولنا اعمالنا، او زموږ دپاره دي زموږ عملونه، ولکم اعمالکم، او ستاسې دپاره دي ستاسې عملونه، تاسې هم عمل کوئ موږ هم کوو، نو څه فرق مو شته؟ ونحن له مخلصون، او موږ یو خاص دی الله لره اخلاص کوونکي. دا زموږ خصوصیت دی چې په موږ کې اخلاص شته او په تاسې کې اخلاص نشته. نو د دې څه دا معلومیږي چې زموږ عبادت الله قبلوي او ستاسې نه. ام تقولون ان ابراهیم، دوی به بیا ویل ول دا پیغمبران چې څومره تېر سوي دي ټول یا یهود و یا نصارا و، ستاسې د طریقې مخالف دي. نو الله پاک وایي چې دا تاسې درواغ وایاست، بلکې هغه ټوله په اسلام باندې ولاړ وو. ام تقولون یا تاسې وایاست ان ابراهیم، یقینا ابراهیم علیه السلام و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط اولاده د دوی کانو هودن، و دوی یهودیان او نصارا یا نصرانیان. قل ورته وایه اانتم ایا تاسې اعلم ښه خبر یاست ام الله که الله. الله وفرمایل چې دا مشرکین نه وه، یهودیان و نصرانیت په غلطه طریقه نه و روان. ومن اظلمو، څوک دی ډېر لوی ظالم، ممن تر هغه چا کتمه چې پټه یې کړله شهادتن شاهدي عنده چې د ده سره وه من الله د طرفه څخه د الله. هغه دا شاهدي وه چې ابراهیم و اسماعیل و دا پیغمبران مشرکین نه وه، په حنیفیت دین باندې ولاړ وه،
دا شاهدي چې څوک پټوي هغه غټ ظالم دی او دا شاهدي چې دا پیغمبر د ابراهیم علیه السلام په طریقه دی. وما الله نه دی الله بغافل ناخبره عما تعملون دا کارو څخه چې تاسې کوئ. تلک امة قد خلت دوی ویل والکاره کمي تاسې وایاست چې تاسې د پیغمبرانو په طریقه دا پیغمبر نه منئ موږ پلار و نیکه څه دي کوم عمل کمزوری هم قبول دی. نو الله پاک بیا رد کوي تلک امة دغه دی یوه ډله قد خلت یقینا تېره سوې ده لها دې ډلې لره ما کسبت هغه عملونه دي چې دې ډلې خپله کړي ولکم او ستاسې دپاره ما کسبت هغه عملونه دي چې تاسې کړي ولا تسألونه پوښتنه به نه کېږي ستاسې څخه عما کانو یعملون په باره د هغه څه کې چې دوی کوله د دوی د عمل پوښتنه ستاسې څخه الله پاک نه کوي. مخکې وفرمایل مخکې هم داسې آیات تېر سو هلته مقصد دا و چې دوی په صحیح طریقه عبادت خپله نه کوئ بیا هم په پلار و نیکه باندې نازېدل نو الله پاک رد وکړي. په دې کې مقصد دا دی چې د دوی عمل کمزوری و بیا هم په پلار و نیکه باندې فخر کوئ. یا مقصد دا دی بل چې هلته د یهودو بحث و دې ځای کې خطاب دی دې امت ته چې مخکیني خلک تېر سوي دي خو تاسې به خپله عمل کوئ د بل په عمل نه څه